یوه ماڼۍ او زر دریڅې. درنو همزولو سلامونه. د یوې ماڼۍ او زر دریڅو د خپرونې وخت را رسېدلی. داسې تنکي ځوانان مو لیدلي چې موبایل ته د زیاتو کتلو له امله یې سترګې خرابې شوي وي. موبایل ته ډېر کتل ولې سترګې ژوبلوي؟ له دې ستونزو څه ډول مخنیوی کولی شو؟ ګبین خواړه پیژنئ او څه ډول پخیږي؟ دا پوښتنې مې ځکه وکړې چې نن لالو ماما په دې اړه دریڅې را خلاصوي. راځئ چې په ګډه خپرونه واورو. نن ماڼۍ ته وختي راورسېدو. لینا هم کتاب لولي. څو چې لالو ماما راځي په موبایل کې به ګیم وکړم. احسان وروره، وای احسانه، احسان جانه، ته کتاب په دې پاڼه کې څه لیکلي؟ ها نږدې شوم، ومې ګټله. احسانه، څو غږونه مې در باندې وکړل. په موبایل کې دومره مصروف یې چې هېڅ نه اورې. لینا خورې وبخه، په موبایل کې مې گیم کولو. دا ډېره سخته لوبه ده، ومې ګټله. احسانه، موبایل ته ډېر کتل سترګې ژوبلوي. لینا دا چا ویل؟ احسانه وروره، ما اورېدلي. ته ځه له ځانه ډاکټره مه راته جوړوه. اوهو سلام علیکم. میلمانه خو مې وختي ماڼۍ ته را رسېدلي. وعلیکم سلام. لالو ماما ستړی نه شي؟ زما خوږو میلمنو، زړه ته نږدې میلمنو، تاسو ستړي مه شئ. احسانه، لینا ته ولې په قار یې؟ لالو ماما ته مو ماڼۍ ته دننه بوځه، درته واوي. سمه ده، ځئ چې ځو. لینا جانې، ته ووایه چې احسان ولې درته په قار و؟ لالو ماما، احسان ډېر وخت موبایل کې مصروف وي. ما ورته وویل د موبایل شیشې ته ډېر کتل سترګې ژوبلوي. لینا له ځانه ډاکټره راته جوړه کړې، د موبایل شیشې ته کتل نو ولې سترګې خرابې کړي لالو ماما؟ احسان یې نه مني لالو ماما. ته ونیسه په دې اړه یوه دریڅه را خلاصه کړه چې پوه شي. ولې نه، لالو ستاسو خدمتګار، هر یو امر ته تیار. دریڅې له تاسو زار، دا تاسو او دا یې هم دریڅه. درنو اوریدونکو سلامونه. زه د ماڼۍ خبریاله یم. د موبایل شیشې ته ډېر کتل سترګو ته کومې ستونزې پیدا کوي؟ په دې اړه به لومړی د تنکیو ځوانانو خبرې واورم. محمد یاسر 14 کلن یم. تلیفون غټ لرم، زیات استفاده مې نه کول. دا مشکلات راته پیدا کړ چې یو له سترګو نه مې اوښکې راتله، اوس هم راځي. دید مې ډېر کم کړی ده، لرې شی نسم لیدلی تر څو چې نږدې ورنسم. پرویز، موبایل مې تاج ده، ویډیوګان فلمونه ډېر دي. شپې سترګې مې تکلیف لري، بخار لري، شوروالی لري، شپې سوزش زیات کوي. درد کوي او حساسیت لري مار سره، سوزش کوي. مار چې وګورم اوښکې راځي. ګروپ پلانات سم نشم کتلی. د یو تعداد تنکي ځوانانو په وینا د حوصلې کموالی، سردردي، د سترګو سوی، درد، خارښ، اوښکې او د دید کمزورتیا د موبایل شیشې ته د زیاتو کتلو ستونزې دي. خو پوښتنه دا ده چې د موبایل شیشې ته ډېر وخت او پرله پسې کتل ولې سترګې ژوبلوي؟ په دې اړه لومړی د څو تنکي ځوانانو نظرونه اورو او ورپسې ډاکټر علتونه راته وایي. دا د تاسو موبایل سکرین رڼا سترګو ته مشکل پیښوي چې ډېر استفاده ترې وکړي، په دې خاطر چې په سترګو باندې انعکاس کوي، سترګو د حجرې ضعیفوي. علت همدا دی. د ما په نظر سترګو ته مشکل او ضرر لري. د نور ډېر زیات کړی او دا نور په سترګو بد تاثیر لري. د تلیفون نور چې دی د سترګو د رګو مغز کې دا ډېر بد لګېږي. علت یې همدغه دی. ډاکټر غوګل نظری د سترګو د ناروغۍ متخصص. علت یې دغه دی چې یو څوک چې تلیفون استفاده کوي، هغه که ماشومان دي که لویان دي، سترګې مواجه کیږي د سکرین سره. د تلیفون د استفادې په وخت کې سترګې نه رپوي، په دې خاطر سترګې وچوالی پیدا کوي، زیانونه لري. د تلیفون شعاګان چې دي ته بلو لایټ وایي یا شنه رڼا، دا یو تخریش کوونکې شعاع ده، مستقیما سترګو ته جذبېږي. سترګو انساجو که چیرې سترګې په دوامداره توګه مواجه شي تلیفون سره، شعاع د سترګو د وچوالي باعث کېدلی شي، هغه د دید حجرو ته تاوان لري، هغه کمزوري کوي. اوښکې په نارمل شکل تولیدېږي، هغه سترګې چې د شعاع سره مواجه دي په نارمل شکل نشي تولیدولی، سترګې وچوالي باعث کېږي.
د ډاکټر په نظر موبایل مختلفې مضرې وړانګې، رڼا او شعاع لري. سترګو ته نږدې موبایل نیول، زیات وخت او پرله پسې ورته کتل سترګې وچوي او ستونزې پیدا کوي. مګر داسې تنکي ځوانان هم شته چې موبایل کاروي خو تر اوسه یې سترګو کوم مشکل نه دی پیدا کړی. زما نوم احمد الله ده. له غټ تلیفونه استفاده کوم، نور یې کموم او د خپل له سترګو نه داسې لږ لرې نیسم تر څو مې ضرورت نه وي پکې دومره ځان نه مصروفه کوم. ګیم پکې نه کوم. درس دې وایم نور به ډېر کم یې خط غټوم. ډېر سرګنګ سم درس وایم بیا لږ تفریح یا داسې لږ یخې په مخ وخو تلیفون لرې کوم لازم. سترګې مې جوړې دي انشاءالله. درد بخار سوروالی نه لري. عبد احمد عمر مې 12 کلن ده. غټ ټچ تلیفون دی. لږ استفاده کوم د ضرورت په وخت کې. واتس اپ کې کوم پیغام راشي هغه ته ځواب وایم. مطالعه ډېر د کتاب له مخې کوم. ویډیوګانې نه ګورم نو ګیمونه نه کاروم. ډېر په سترګو ډېر فشار نه راځي. ډاکټر هم د موبایل سکرین ته د زیاتو کتلو له سببه د سترګو له ژوبلېدو او ستونزو د مخنیوي په اړه معلومات راکوي. موږ د شل فورمول باید په نظر کې ونیسو. هغه په دې معنی که چیرې څوک وغواړي چې تلیفون کمپیوټر څخه د 10 دقیقو په اندازه استفاده وکړي باید د 6 مترونه لرې د 10 ثانیو دپاره بلې خواته وګوري او سترګې بلې خواته متوجه کړي تر څو سترګې بیرته خپل نارمال حالت ته راشي. څوک چې تلیفون دوامدار استفاده کوي هغه باید د تلیفون رڼا کمه کړي. ضرور ده چې د بلو کټ عینکو څخه استفاده وکړي. چې کله تلیفون یا کمپیوټر استفاده کوي باید فاصله معینه وي د 50 نه تر 70 سانتي. د هغې څخه نږدې فاصله کې سترګو ته ډېر زیان اړوي. که چیرې 10 دقیقې یا نیم ساعت استفاده کوي حتما 15 دقیقې یا 10 دقیقې وقفه وکړي. که چیرې تلیفون کې مطالعه کوي د خط اندازه غټه کړي تر څو په اسانۍ سره ولیدای شي. په تیاره کې باید مطالعه ونه کړي. نور د اتاق ګروپ یا رڼا باید نارمل وي. د تر ډیره د سترګو د دغه مشکلاتو څخه مخنیوي کوي. ښکلې دریڅه ولالو ماما له دې وروسته به له 1 ساعت زیات موبایل ته نه ګورم. موبایل به له سترګو لرې نیسم. 15-20 دقیقې به تفریم کوم. ته شکر چې پوه شوې احسانه کنه نو سترګې به د موبایل خرابې کړې وې. آفرین زورورو. لینا جانې ته هغه پیالې راواخله چې د ماڼۍ اشپز په دې ترموز کې د شیدو چای راوړی. تاسو به هم یو پیاله وڅښئ. پیالې مې راوړې لالو ماما. احسان جانه زه به دا پیالې ډکې کم. ته دا قابونه را دې خوا که. اوهو لالو ماما په دې قابو کې څه ډول خواړه دي؟ له تاسې یې څه پټه. دا خواړه ګبین دي. د شیدو له چایو سره یې وخورئ. دا خواړه مې تر اوسه نه و لیدلي چې څه ډول خوند به یې وي. لینا جانې داسې خواږه دي لکه جلابۍ. ته یې وخوره. واه لالو ماما دا خو ډېر خوندور خواړه دي. شکل یې لږ جلابیو ته ورته دی. له جلابیو غټ او پیرړ دي. شکل یې د مچیو زالو ته ورته دی. لالو ماما دا ګبین له کومو شیانو پخیږي؟ هو لالو ماما چې ځای کوم مونږ یې پخولی شو. ځای چې د ماڼۍ اشپزخانې ته لاړ شو. پاچا سلامت میلمانه لري. اشپز اکا ګبین ورته پخوي. تاسو به یې هم زده کوئ. سمه ده ځای چې ځو. اشپز وروره السلام علیکم. اجازه ده؟ علیکم السلام لالو وروره. راځئ. اشپز اکا سلام علیکم. علیکم السلام. ستړي مشئ. اشپز وروره لینا او احسان د ماڼۍ میلمانه دي. ګبین یې وخوړل. پوښتنې ورته پیدا شوې. لالو وروره زه اوس ګبین پخوم. دوی به عملی وویني. پخول به هم زده کړي. راځئ. اشپز اکا ګبین له کومو موادو پخیږي؟ لینا جانې د ګبین پخولو د ضرورت وړ مواد ما د میز په سر ایښي. په دې بوتل کې غوړ دي او په دې بل بوتل کې بوره ده. په کاسه کې تر میده وړو دي چې کیک کلچې او مټای هم ترې پخیږي. اشپز اکا د ګبین پخولو طریقه څه ډول ده؟ احسان جانه زه ګبین پخوم. تاسو ښه پام ورته وکئ. له دې مرتبه نه 2 ګیلاسه بوره په دې دیګ کې اچوم. دا دی. اوس 5 ګیلاسه اوبه پکې اچوم چې د بورې شربت جوړ شي. اوبه یې پوره شولې. اشپز اکا تر میده وړو ته اوبه وراچوي؟ نه اوبه نه وراچوم. اول د بورې شربت جوړوم.
څه رقم اشپز اکا؟ تاسو صبر، اول په دې غازین غری اور بل کم. دا په دې کې بوره اوبو لاس یا 12 دقیقې په اور ږدو چې بوره په اوبو کې ښه جوش او شربت ترې جوړ شي. اشپز اکا چې په شربت پسې دی اور ګول کړ بیا د نیم ساعت نور ولې پرېښود؟ احسان جانا چې ښه سوړ شي. اشپز اکا شربت خو سوړ شوی دی، اوس څه کوي؟ صبر، دا غوړین په دې لوښي اواره تالۍ کې په غازین غریق دم دا چې ښه سره شي. لینا جانې اوس په دې شربت کې د 2 ګیلاسو بورې 2 چنده یعنی 4 ګیلاسه ترمیده اوړه اچوم. پاک دستکش مې په لاس دی، 2 دقیقې اوړه په لاس لړم او ګډوم چې ښه لاندې او بلند خیشته شي. لالو ماما اشپز اکا خوړه داسې وبلن او نری کړل لکه جلبۍ چې پخوي. لالو ماما اشپز اکا څنګه سوری قوطی راواخیست چې اشپز اکا په دې قوطي کې څه اچوي؟ خوږو مېلمنو، اوس دا اوبلن خیشته اوړه په دې قوطي کې اچوم. دا قوطی ډېر سوري لري. دا اوار لوښی یا تالۍ چې پوري کې او سره غوړي ورکېدي اوبلن اوړه د قوطي له سره یوځي په غوړو کې لکه جلبۍ پخېږي. اشپز اکا جلبۍ هم تقریبا دې ته ورته پخېږي که څنګه؟ لینا جانې د جلبۍ اوړه په بدنۍ یا داسې قوطي کې اچول کېږي چې یو سوری لري. د ګبین اوړه مې په دې قوطي کې واچول چې ډېر سوري لري. وګورئ له دې قوطي په غوړو کې لاندې یا اوبلن اوړه داسې تویږي او ګبین ترې پخېږي. وګورئ دغسې دغه دا ګبین به په دې کفګیر په غوړو کې په بل مخ واړوم چې ونه سوځي او ښه ژیړ رنګ وباسي. دغه اشپز وروره ګبین پاخه شول؟ هو لالو وروره په دې قاب کې به تا ته درکم. واخله خوند یې وګوره. راکه کور ودان. لینا جانې واخله دا بل قاب یې ستا و احسان. مننه اشپز اکا، خیر یوسې. اشپز اکا ډېر خوندور او خواږه ګبین دې پاخه کړي. لالو ماما اشپز اکا ټول خواړه ډېر خوندور پخوي. نوشي جان موشه چې دی خوړو ته ولې ګبین وایي؟ دی خوړو ته ځکه شاید ګبین وایي چې یو رنګ د شاتو یا ګبینو د مچیو ځالې ته ورته دی، بلې شکل هم داسې سوري یا خالګاوې لري لکه د شاتو د مچیو د ځالو سوري. ګبین تقریبا لکه شات خوږوالی هم لري. اشپز اکا دا خواړه په افغانستان کې د کومو سیمو خلک پخوي؟ لینا جانې ګبین پخول زموږ په ګران هیواد کې نوی رواج شوي. ښه نو خوږو مېلمنو که مو پوښتنې خلاصې وي له اشپز ورور نه به اجازه واخلو. اشپز وروره د خدای په امان. ورځئ لالو وروره، الله مو مال شه. د نن ټولې دریڅې د تل په څېر ښکلې وې لالو ماما. موبایل ته د زیاتو کتلو په ضررونو مو پوهېدو. زه مې دا ټول معلومات خپلو ملګرو ته وایم. زه مې خورلڼو ته د ګبین خوراک پخولو په اړه وایم. وایم آفرین. لالو ماما که ستا اجازه وي موږ به کور ته لاړ شو. ځئ په خیر لاړ شئ چې در باندې ناوخته نه شي. د خدای په امان لالو ماما. په مخه مو ګلونه. درنو دوستانو د یوې ماڼۍ او زرو دریڅو دا خپرونه چې تاسې واورېده محمد عارف رحیمي لیکلې او جوړه کړې وه. زموږ نړۍ زموږ راتلونکی.